سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو پر روغ جوړ ګران ملګرو، زه یم سید الله اعظم نظري بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نوړو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د ساتوشي اپلیکیشن یا او ایکس کوین خپل کنټراکټ ادرس په میټا ماسک کې او کې ایکس یا هم خپل ولیټ کې اډ کړو. نو که چېرته تاسو دوستانو هغه ادرس په خپل ولیټ کې اډ کړئ، دوی چې کومه ویډرا ترسره کوي هغه به مستقیما ستاسو ولیټ ته ترسره شي. دوستانو، نن ویډیو ستاسو لپاره ډېره زیاته ضرورت ده. زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې د ویډرا کله کېږي، په ولیټ باندې څومره ویډرا ورکوي او د دې ادرس څنګه موږ اډ کولی شو، څنګه ویډرا کولی شو. د دې مکمل معلومات په دغه ویډیو کې تاسو ته درکوم. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ ترڅو په ټوله طریقه باندې تاسو سم پوه شئ. نو دوستان، د کنټراکټ ادرس کاپي کولو لپاره به راشئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی دی. کومه ویډیو چې تاسو ګورئ په دې ټایټل یا لیکلو باندې به داسې کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته دوستانو، تاسو دلته ډسکرپشن راځي، دلته په مور اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. دغه ادرس چې کوم تاسو ته ښکاري دوستانو، دغه ادرس باندې به تاسو هسې کلیک ورته واخلئ. کله هم چې کلیک واخیسته تاسو به سیده بوځئ براوزر ته. کله چې دوستانو تاسو ته براوزر راخلاص شو، دلته به لاندې سکرول کوئ دوستانو، را به شئ اخر ته. دغه د کور نیټورک اډ کولو طریقې مو مخکې ښودلې وې. دلته دوستانو تاسو ته ښکاري د کنټراکټ ادرس دی، دغه ځای تاسو دغه ادرس مکمل داسې را کافي کوئ. د دې ویډیو ډسکرپشن کې ما تاسو ته اچولی، خو هغه ځای به ډېر ملګري شکایت کوي چې یوټیوب ډسکرپشن نه کافي کېږي. داسې به کافي واخلئ. کله مو چې کافي واخیسته، راشئ خپل موبایل کې به نو زه راځم دوستانو لومړی په میټا ماسک کې د اډ کولو طریقه درته ښایم او له هغه وروسته په او کې ایکس والټ کې د اډ کولو مکمل طریقه تاسو ته درښایم چې څنګه موږ دا ټوکن اډ کولی شو. زه راځم په خپل موبایل کې لومړی میټا ماسک اپلیکیشن راخلاصوم. دغه د دوستانو ما میټا ماسک راخلاص کړ. د ټول نه اول کار چې تاسو کوئ په دې اپلیکیشن کې به هغه دا وکړئ چې را به شئ دلته پورته دغه ځای کې چې کوم ښکاري په دغه اپشن به ورته کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو دغه کور مینټ نیټورک انتخاب کړئ. دغه به تاسو انتخاب کړئ. که چېرته مو دغه تر اوسه پورې په دلته نه وي اډ کړی، په ډسکرپشن کې تاسو د ویډیو پرېږدم چې څنګه یې موږ اډ کولی شو. کور نیټورک به تاسو دلته باید اول نه اډ کړی وي. کله مو چې اډ کړی وي دغه، نو بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې بیا دلته پکې دغه او ایکس نیټورک هم اډ کړئ، ټوکنه هم اډ کړئ. نو دا ما انتخاب کړو دوستانو. دې ویډرا چې دا په کور نیټورک باندې ترسره کېږي، یعنې په کور کوم ساتوشي اپلیکیشن کې چې تېر کال لانچ شوی په هغه نیټورک باندې را به شئ دوستانو. دغه وروسته دلته امپورټ ټوکن اپشن راځي. په دغه امپورټ ټوکن باندې ورته کلیک واخلئ. دغه لومړی خانه چې کومه راځي دوستانو، په دغه ځای کې به تاسو هغه ادرس ورته پیسټ کړئ. لکه ما چې هغه ادرس راخیستی و دغه در واخیسته. اوس به لږ انتظار وکړئ. دغه ځای کې تاسو ته او کې ایکس ولیکئ. او ایکس ولیکئ. کله چې او ایکس په دغه ځای کې ولیکل، نو بالکل ستاسو ادرس سم دی. نو لږ منتظر شئ. ځکه دغه ځای کې اتوماتیک کله او ایکس نه درته راړوي نوم یې. کله چې نوم راواخیسته، لږ منتظر شئ، څو سکندونه درته رااخلي او وروسته دلته تاسو به دغه سمبول چې کوم دی هغه خپله اتلس دلته لیکل کېږي. نو راشئ دوستانو، لاندې په اخر کې چې کوم امپورټ اپشن راځي، په دغه امپورټ باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې تاسو په امپورټ باندې کلیک واخیستم، دغه دوستانو موږ سره او ایکس کوم کوین چې دی په میټا ماسک کې اډ شو. نو دې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره میټا ماسک اډ کولی شئ. نو راشئ په دغه سمپل کلیک واخلئ. هغه وخت چې ویډرا ترسره کېږي، دې هغه ځای نه بیا تاسو د دې ریسیو ادرس ترلاسه کولی شئ، کافي کولی شئ. په ډېره اسانۍ سره دغه ځای نه بیا تاسو خپل ادرس کاپي کولی شئ. خو اوس مهال نه، کله چې د ویډرا فایل شي. د ویډرا په اړه خبر در کوم چې څنګه ویډرا کولی شو، څومره کوین ویډرا کېږي، ټول معلومات تاسو در کوم. اوس به راشئ دوستانو په خپل موبایل کې به هغه کسان چې او کې ایکس لري، او کې ایکس کې هم تاسو اډ کولی شئ. کله چې او کې ایکس ته راغلی دوستانو، او کې ایکس په تاسو راخلاص کړئ. کله هم چې او کې ایکس راخلاص کړ، دلته به راشئ دوستانو، په دې پورته خوا کې تاسو ته والټ اپشن راځي. د یو ایکسچینج په لوړ ته په دې والټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. تاسو به سیده ریډایرکټ کړي والټ ته. کله چې والټ مو راخلاص کړ په دغه اپلیکیشن کې دوستانو، دلته تاسو توجه وکړئ. د لاندې ځای کې یو کوچنی آیکن ده. دغه ځای کې تاسو داسې کوچنی آیکن ښکاري چې دا صفحه پرې پورته سکرول کېږي. دا به تاسو پورته داسې راکش کړئ. دلته کوینونه ښکاره شول موږ ته دغه طریقې سره. نو را به شئ په د اخر کې تاسو ته اپشن راځي مینیج کریپټو، په دغه به ورته کلیک واخلئ. بیا به راشئ دوستانو، په دې کې به د کسټم کریپټو اپشن چې کوم معلومیږي په دغه کلیک واخلئ او را به شئ د نیټورک په بدل کې د بیټ کوین د بیټ کوین به کلیک کړئ. دلته دوستانو کور کوین به تاسو پکې پیدا کړئ. کور خو دلته پیدا کول مشکل دي، ځکه چې کوینونه زیات دي. دلته پکې راغی هم دغه ځای کې، خو دلته مشکل په بعضې کسانو ته نه راځي. په دې سرچ کې ورته ولیکئ کور. کله مو چې ولیکړ دوستانو، نو دغه اول سرچ کې مخکې دغلته راځي، همدغه کلیک کړئ. کله هم چې کلیک کړه، کوم ادرس چې ما در کړی و دوستانو، هغه به دلته تاسو دغه ځای کې ورته پیسټ کړئ.
کله هم چې دوستانو هغه ادرس دغه ځای کې ورته راواخیسته پیسټ مو کړ نو یو کلیک پر دغه ځای باندې تاسو یې ورې داسې واخلئ دغه ده نور به دې کې هېڅ شی هم نه لیکئ دوستانو کلیک به واخلئ چې تر څو پورې تاسو د سمبول کې دا راواخلي او په پوینټ کې درته 18 راواخلي راشي په خیر کې تاسو ته کنفرم اپشن راځي په دې کنفرم ورته کلیک واخلئ کله چې کلیک واخیستم دې سره به دغه ستاسو سره OX ټوکن دلته اډ شي دغه دوستانو په کور بلاکچین باندې مو OX ټوکن دلته اډ کړ راځم دوستانو د ویډرا په تړاو باندې چې څنګه ویډرا ترسره کیږي څومره ویډرا ورکوي زه خپل ساتوشي اپلیکیشن راخلاصوم دوستانو د ویډرا په تړاو باندې دوی مخکې مونږ خبره کړې وه دلته موږ راځو د دې ویډرا کوم اعلان چې دی هغه زه درته ښیم چې کوم ملګرو سره تشویش دی هغه ورک شي دوستانو دې ویډرا په تړاو د اپریل د 14 نه تر 28 تاریخه پورې په دغه منځنۍ برخه کې به د ویډرا ټول ترتیبات هر څه ترسره شي سمبیټ د ادرس سمبینیشن ټول پروسه دې ترسره کوي الا څو ورځې پاتې دي ورته تقریبا 8 تاریخ دی تر 14 پورې 15 ورځې پاتې دي هغه وروسته به د دې ویډرا پروسه پیل کیږي لومړی سټپ په سټپ دوی بعد مخ ته بیا اپډیټ معلومات راکوي ښه دوستانو نو موږ اوس ویډرا څنګه کوو د ویډرا لپاره به دوستانو د دې لپاره چې کوم ادرس تاسو هلته پیسټ کړ ټوکن مو اډ کړ په والټ کې که میټر ماسک کوو که په دلته OKX والټ کوو را به شئ په هماغه به ټوکن باندې به داسې یو کلیک ورته واخلئ ښه کله چې دغه باندې کلیک واخیستم مقصد OKX کوم کوینز دی دغه ځای نه هم تاسو ادرس کپي کولی شئ دلته په ریسیو باندې ورته کلیک واخلئ کله چې تاسو په ریسیو باندې کلیک واخیستم او دا ستاسو ادرس دی دغه ځای نه ادرس کپي کولی شئ د خپل QR کوډ دی چې دلته ښکاري دا ادرس په کافي کوي کله چې کافي واخیسته نو زما په اټکل له مخې به ویډرا داسې ترسره کېږي چې تاسو به دلته راشئ په دغه ساتوشي اپلیکیشن کې د لاندې می اپشن چې راځي د خپل پروفایل یا ویچر اپشن چې راځي په دغه کلیک واخلئ کله چې دلته کلیک واخیستم اوس به راشئ په دغه اپشن باندې به تاسو یو وار داسې کلیک ورته واخلئ دغه ځای باندې چې دلته مې کلیک واخیستم نو موږ ته دغه خپل اکاونټ ټول هغه راخلاصېږي چې کې ویډرا څنګه کېږي را به شئ په دغه کوم OX کوین چې دی په دغه به کلیک واخلئ دغه مې چې کلیک واخیستم ویډرا اپشن درته راځي په ویډرا به کلیک واخلئ ګورئ چې په ویډرا کلیک وکړو څه وایي چې د ویډرا اوس مهال اویلیبل نه ده په دغه حالت کې ځکه چې هلته پیل شوی نو د وخت ورته پاتې دی کله چې فعال ویډرا شروع شي دغه ځای به موږ ته خلاص شي خپل ادرس به دلته پیسټ کړو کنفرم به یې کړو ورته تایید به یې کړو نو د هغه وروسته چې دي په ټاکلي وخت باندې به زموږ ټوکن په همدغه ټاکلي وخت په همدغه ادرس باندې والټ ته ویډرا شي په دې هیله چې تاسو دغه د ادرس اټکولو مکمله طریقه زده کړي راځم د ویډرا په تړاو باندې خبره کوو چې د ویډرا څنګه ورکول کېږي څومره ویډرا ورکول کېږي زه تاسو ته خپل والټ درښکاره کوم وګورئ زما سره په اکاونټ کې تر اوسه پورې چې دي 1088 کوین دي 1000 کوین به زه حساب کوم نو دې ویډرا چې دوستانو په اول ور باندې تاسو ته 100% ویډرا درکول کېږي زه راځم کیلکولیټر راخلاصوم تاسو ته پوره حساب کوم په اول ور باندې تاسو په یاد ولرئ چې 100% ویډرا تاسو ته په اول ور باندې درکول کېږي چې ښه زیاته ویډرا ده دغه وروسته ستاسو پاتې کوین چې دي په 15 کلونو کې ویډرا کېږي 15 کلونو کې به تاسو ته ویډرا کېږي او هر کال به تاسو ته د 4 ریوو له مخې ویډرا درکوي یوروپا څه ته وایي مقصد یو کال 4 فصل دی یو فصل 3 میاشتې ستاسو ویډرا په 3 میاشتې کې ترسره کېږي مقصد زما 1000 کوین دي 1000 کوین چې مقصد 100% حساب کوم ما ته په اول ور باندې څومره راکول کېږي 200 کوین ویډرا راکول کېږي زما خو کم دي کېدای شي ستاسو زیات وي 200 کوین ما ته ویډرا راکول کېږي او د پاتې چې شول 800 کوین 800 کوین اوس پاتې شول دا به دوستانو ما ته په 4 روپو دغه به دوستانو ما ته په 5 برخو ویشل کېږي لاندې به درته وایم په 5 باندې 160 کوین شول که نه 160 د 160 چې دي د په یو کال کې 160 کوین ما ته د ویډرا لپاره ترتیب شول نو دې کې چې ما ته اوس دغه تقسیم کم په 4 باندې تقریبا 40 راځي نو ما ته چې دی په کال کې په 3 میاشتو کې 40 کوین ویډرا کېږي په دې ترتیب موږ ته ویډرا کوي خیر هغه اپډیټ معلومات چې دی وروسته راځي هغه به تاسو ته شریکوم خو دغه هغه معلومات چې اوس مهال دی وړاندې کړي دي ممکن په راتلونکي کې به تغیرات راشي اپډیټ راشي تاسو ته ویډرا زیاته کړي یا د وخت راکم کړي نو دغه اوسنی معلومات چې ما تاسو ته درکړل نو په دغه طریقې ترتیب سره دی ویډرا ورکړي په دې چې دی ویډرا په ترتیب تاسو مکمل پوه شئ وي چې اول ور باندې 100% ویډرا تاسو درکول کېږي هغه وروسته دوستانو په پاتې کوین تاسو په 15 کلونو کې ویډرا کېږي
او هر کال به تاسو ته په 4 ریوو کې یو وارې ویډرا درکوي. په 4 فصلونو کې په هر فصل کې یو ویډرا درکوي چې یو کال 4 فصله دی او فصل 3 میاشتې دی. په 3 میاشتو کې یو ویډرا درکول کېږي. نو دې نه ورسته بس په دې ترتیب ساسې ټول کوین ویډرا کېږي. نو که د ویډیو مو خوښ شي وي لایک یې کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي ولرئ.